داسې وکړه ګوره ما پرېږده اوس مې پرېږده اورې بیا به خیر دی زه راشم اورې بیا به کله راشي د اختر به تېر کړم د اختر له به راشم بیا به راشم خیر دی اختر کې څه کې اختر کې ځم اعتکاف ته به کښېنم اورې د غر که دا خو د قربانو وخت دی دې کې څوک اعتکاف ته کښېني نه خیر مونږ کښېنو اورې زه به کښېنم خیر دی زمونږ خپل لګه دی مونږ به کښېنو ملګري را سره کښېني اعتکاف ته اورې اعتکاف ته څوک در سره کښېني ما ته خپل ملګري هغوی اعتکاف ته مونږ کښېنو تاسو خو اوس هم اعتکاف ته ناست یو اعتکاف ته ناست نه نه صحیح اعتکاف ته ځي زیارت ته به کښېنو ملګري را سره دي اورې کې به نو بس به اختر نه پس په خیر دی راشو اورې د غوښې مخې به مو خورم او بس اختر به تېر کړم بیا به راشم خیر دی روژه کې اعتکاف ته کښېني دا د غوښو اختر دی نه مونږ بل غټ اختر کې ناسو او ملګري را سره کښېني بس مونږ به خپل اعتکاف دا جوړې سم شیز کې لپاوای اعتکاف والا دا بیا به راشم خیر غټه ورکوړه ته ګوره ته میکس کړ میکس دی کړه راځه اوس دلته اعتکاف ته بیا به راشم خیر پرې مې نه او دې دې نه دې دې راځه ته به اعتکاف ته کښېني اعتکاف ته بکین راځه بیا به نخریمه کوه راځه نخریمه کوه راځه ګوره کنه پرې مې دی ول کنه بس هغه مو بیا به راشم کنه ګوره بیا څه کې راځه کې مې پیپ مې راغسته پیپ مې ملګري نه راغسته وغټ پیپ دی هغه مې ځان له سنبال کړی دی ګوره پرېښی به مو دغه ډاکټره پورې به پرېښی وم کنه قسم دی مې اعتکاف ته م کښېنم اورې ګوره زه خپل دغه کوم پرې مې دی کنه نو ګوره کنه ولې مې نه پرېږدي مسلمانانو نو ګوره پرې مې دی کنه کېنه سمه ګوره پرېښی به مو شاید به اوس به ده سره څه کوئ دا خو بلال اوس بیخي نشه کې دی اول خو پاک لامبو تا سره هغه سامان و بوجۍ کې څه وو دا جی پیپ دی پیپ و ته راوړه هغه بوجۍ چېرته وه ده ستا وجه راغونډ کړي دي یار دا پیپ چېرته وو جدا ملګري را کړی و دا ګرمي ده بس دا بوټي موټي پې اوبه کوم او زم ثواب به مې راویږي بس دا له خلکو له ثواب ګټم چې بوټي پې اوبه کوم بوټي پې اوبه کې که چا نه دی چپه کړی دی دا نه چپه کړی مې دا مې ځا چاره کړی دی چا در کړی او چې غټ چې بوټي پې اوبه کوه بوټي پې اوبه او موټر چېرته یي موټر به چاچاغې ته مې ور ولګو سوالګون کاکا دی به پردي دا څه کې یاره خو عجیبه انسان نه موټر وله چېرته پیدا کې بیا بمبې نه ولګم بیا دغه نه بس په دې بوټي اوبه کوم ځای ګرمي ده که نه او داسې دي دا او په دې چاړه باندې څه کې دا خو مې سره اغستې وه بس پته ور دا اوس تاسو څه کول هلته چې ناست وئ دا بل ملګري راوړي وو دا نوي راغلي وو لکه چک کړم مې ورغستې په چک و چې څنګه دي دا څه شی وو دا یې پوډر راغستې و لږ ونته آیسې راغستې و اعتکاف خو مې راله پر ډېس مس کړو اعتکاف ته خو پرې نه ښودم ته خو درېو میاشتو له ناست یې ناست یم خو مړ هلته مې احمدي بابا کې چیلې مې دی اورې ورکوټې مې غټ کړی دی هغه مې پرېښی دی پرېښی به وم هغه مې خپوبی راپسې هغې له به ورغلی وم تا خو په هغه شپه بوجۍ یادوله چیلې هم در سره وو او چیلې بچی مې غټ کړی چا نه چپه کړی وو که څنګه نه نه دا مې ورکوټې غټ کړی دی هلته اوس هم ولاړ دی ولاړ دی اب وختي کور ته تللی نه نه هغه په غوږونو باندې ړوند دی نو په غوږونو ړوند دی او تعلیم دې کړی تعلیم مې او شکر الحمدلله کړی مې دی څونه دې کړی یاره دویم مې پاس کړی دی ډېر زیات نه دی بس یاره تعلیم دغه به سکول کې خپل نوم هم شکر دی لیکلی شم خپل نوم مې را کړی دی او سکول ته به تلم نو سکول کې به مې زیات دا خبرونه مبرونه لطیفې مطیفې به مې کولې بس یو ورځ هغه ته استاد راته غوسه شو ما ته وایي چې ځه بچې یاره ته د سکول نه یې اورې وزه چېرته میخې سره وه بس هغه چې سکول نه راوتی یم او سکول ښه استاد درته څه میخې سره او میخې سره او څه به دې کول سکول کې سکول کې بس کله دغه خبرونه او کله لطیفې او کله جګړې او کله بس استاد وایي چې ځه بچې ته سکول ویلې نه یي و چېرته میخې سره وه بس دغه کار خبرونه به دې څه کې انګلیش کې که پښتو کې دا پښتو کې دي وایي باچا